السلام علیکم ملګرو. عبدالرحیم حلیمي نن مې تدریس زبردست اپلیکیشن راوړی د ملګرو. تاسو خپل تصویران څنګه کارټوني جوړولی شئ ملګرو. فیسبوک کې ډېر راځي، تاسو به لیدلي ملګرو. نن به تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه خپل تصویران کارټوني جوړولی شئ ملګرو. که تر اوسه هم زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د زنګ بټن په حال باندې کلیک کړئ ملګرو. چینل سبسکرایب کول بالکل فری دی ملګرو. که فیسبوک صفحه کې ګورئ نو فیسبوک صفحه هم در سره فالو کړئ ملګرو، بالکل فری دی ملګرو. چینل سبسکرایب کول او فیسبوک صفحه فالو کول بالکل فری دی ملګرو. یو لایک ضرور کړئ، بالکل فری دی ملګرو. اپلیکیشن لینک به تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې میلاو شي، فیسبوک کې به لاندې تاسو ته میلاو شي ملګرو. اپلیکیشن ته ورغلئ، تاسو څنګه اپلیکیشن اوپن کړئ نو تاسو ته به دغسې انټرفیس راشو کړي. تاسو وګورئ دغسې انټرفیس راشو کړي، تاسو وګورئ ملګرو. تاسو دلته دغه وګورئ، دغه چې لومړنی اپشن چې کوم یو دی دغه د کارټون جوړولی دی او دغه د جینۍ اپشن دی ملګرو. که تاسو خپل تصویر څخه جینۍ جوړول غواړئ ویډیو، او دغه اپشن چې دغه وګورئ تاسو دغسې مختلف بیکګراونډونه به تاسو ته جوړوي ملګرو. سمپلي زه به په ګیلري باندې کلیک واخلم نو ملګرو مونږ کارټوني تصویر جوړول غواړو نو مونږ به کارټوني تصویر یو دانه جوړ کړو. تاسو وګورئ ګیلري څخه یو تصویر انتخاب کړم، دغه دی ما یو تصویر انتخاب کړو ملګرو. دا به کراپ کوئ، سمپلي تاسو به کراپ څنګه درکوئ دغسې سمپل کراپ کړئ. تاسو ته به دغسې انټرفیس راشو کړي، تاسو وګورئ سمپل دغه ایډس به راځي، تاسو به ایډس نیکسټ کړئ ملګرو. دغه ایډس چې کوم راغی تاسو ته دغه ایډس تاسو نیکسټ کوئ، دغه کټ کړئ مطلب. تاسو وګورئ زموږ دغه تصویر چې کوم یو دی دغه په کارټون جوړېدو شوي کېږي، دغه دی لوډینګ لږ دی ملګرو. تاسو وګورئ دغه دی زموږ کوم تصویر چې دغه کارټوني جوړ شي، تاسو وګورئ بالکل کارټوني دی. تاسو که دلته بیکګراونډونه کوم مختلف ورکول غواړئ نو تاسو بیکګراونډ هم ورکولی شئ. تاسو وګورئ زه به یو دغه بیکګراونډ انتخاب کړم، تاسو وګورئ بالکل زبردست ښکاري. بیکګراونډ چې کوم تاسو ورکول غواړئ نو تاسو بیکګراونډ هم ورکولی شئ ملګرو. دغسې اپلیکیشن دی، ډېر زبردست اپلیکیشن دی. که تاسو خپل تصویران کارټوني جوړول غواړئ نو دغه اپلیکیشن ضرور استعمال کړئ. دغه زبردست اپلیکیشن دی ملګرو. دغه سیو کولو اپشن بره دی نو ملګرو، دغه بره اپشن باندې به تاسو سیو اپشن دی دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه سیو اپشن دی که تاسو شیر کول غواړئ نو شیر کولی هم شئ.